د افغانستان د اسلامي امارت د نوې کابینې د تعیین لپاره ځینو هیوادونو غبرګونونه ښودلي دي. امریکا وایي د نوې کابینې اعلان ته امریکا په رسمي توګه غبرګون وښود. ترکیه وایي په افغانستان کې نوې کابینه موقته ده او دوی هر څه ته متوجه دي. بل خوا بیا روسیه او هند د افغانستان په اړه خبرې کوي. سلام، وخت مو بخیر، ستړي مه شئ. ستاسو پام راوړم تازه لنډ او مهمو خبرونو ته. د نوې کابینې په هکله امریکا په رسمي توګه غبرګون وښود. دا ویلي دي چې د طالبانو دا څرګندونې موږ درک کوو چې د موقته کابینه ده او واشنګټن به د طالبانو په اړه قضاوت د هغوی د ژمنو پر ځای د هغوی د اعمالو له مخې وکړي. امریکا ویلي موږ یو ځل بیا طالبانو ته وریادوو چې افغانان د یو ټولشموله حکومت مستحق دي. بل خوا بیا ترکیه وایي په افغانستان کې نوې کابینه موقته ده او دوی هر څه ته متوجه دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په یوه خبري ناسته کې ویلي چې د افغانستان نوې کابینه موقته ده او دوی هر څه ته متوجه دي او په ځیر سره یې څاري. ترکیه لومړی هیواد دی چې افغانستان د نوي حکومت د اعلان په اړه څرګندونې کوي. بل خوا بیا روسیه او هند د افغانستان په اړه خبرې کوي. د راپورونو له مخې د روسیې د ملي امنیت سلاکار له خپل هندي سیال سره ګوري او پر افغانستان به خبرې کوي. تر دې وړاندې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وضعیت ارزوي. هندي رسنۍ وایي چې په نوې لیدنه کې به د افغانستان د وضعیت او احتمالي ګواښونو په اړه خبرې وشي او وروسته به د خبرو پایله له رسنیو سره شریکې شي. پرون هم د هند د بهرنیو چارو وزیر ویلي و چې د افغانستان په اړه باید نړیوال کنفرانس جوړ شي او ټول هیوادونه دې پر ګډو ګټو بحثونه ولري. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه، بریالي اوسئ.